سلام دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. هندوستان وپېژنئ. دلته موږ مهم معلومات تاسو ته وړاندې کوو. هندوستان د نړۍ په کچه دویم او د اسیا په کچه لومړنی لوړ نفوس لرونکی هیواد دی. دغه هیواد 2 ملیتونه لري او په دې زیات مشهور دی چې خلک یو بل زیات زغمي او ګزاره سره کوي. پیژندنه: هند په جنوبي اسیا کې پروت دی. پلازمینه یې نوې ډیلي نومیږي. دا هیواد له شمال لویدیځ څخه پاکستان، شمال څخه چین، بوتان، نیپال او تبت او شمال ختیځ نه د بنګلادیش ګاونډی دی. د ممبئی بندر د هند ګڼمېشتي ځای دی. دا هیواد تر 30 زیات ښارونه لري چې هر یو یې 1 میلیون نه زیات نفوس لري. مثلا ممبئی، ډیلی، کلکتا، مدرس، بنگلور، حیدرآباد، اگرا، میسور، جیپور، گوا، پونا، بوپال، سورات او کانپور د هندوستان له مشهورو ښارونو څخه دي. د هندوستان تاریخ له میلاد څخه 3000 کاله مخکې دی. په هندوستان کې سلګونه ژبې او زرګونه لهجې موجود دي. په دغه هیواد کې پر هندي او انګریزي ژبو سربیره چې اساسي قانون رسمي ژبې اعلان کړي، 22 نورې ژبې هم رسمیت لري. د هند پولي واحد روپیه نومیږي چې هندي پیسې هم ورته وایي. بیرغ یې 3 رنګه دی: زعفراني، سپین او شین. د هند نفوس: د هندوستان 72 سلنه خلک اریایي نژاده هندوان دي. 15 سلنه اویدي او 3 سلنه نور یې ژیړ نژاد لري. د یاد شوي هیواد زیات خلک لوستي دي. په مذهبي لحاظ اکثره هندوستانیان هندیان او نور مسلمانان بودایان دي. هلته 8.5 سلنه خلک هندوان، 14.4 سلنه مسلمانان او نور د مختلفو نورو مذهبونو پیروان دي. هندوستان د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې سیاحتي سیمې زیاتو خلکو خوښې کړي. په دې برخه کې باید یوه مهمه سیاحتي سیمه تاج محل در وپېژنئ. تاج محل په اګرا ښار کې دی. دا په نړۍ کې د مینې لپاره د جوړې شوې ډالۍ تر ټولو لوړه بیلګه ده. تاج محل د مغولي پاچا شاهجهان لخوا خپلې معشوقې ممتاز محل ته جوړ شوی او ډالۍ شوی و. پر دغه محل په 1421 میلادي کال کار پیل شوی و. دا ماڼۍ د 100,000 کارګرو لخوا په 22 کلونو کې جوړه شوې. د نړۍ یو مشهور سیاستوال ویلي: نړۍ پر 2 برخو ویشل شوې، هغه چې تاج محل یې لیدلی او هغوی چې نه یې دی لیدلی.